الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره 20 آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د هغه خلکو د اعتراض جواب ورکړو، کم خلک چې په قرآن کریم باندې اعتراض کوو، منافقانو مشرکانو، چې دا څنګه الله مثالونه بیانوي، هغې جواب شوی او بیا د فاسقانو خلکو یو درې صفات بیان شوي. اوس که تاسو ته یاد وي نو د دې نه مخکې خبره د توحید روانه وه. الله ټولو خلکو ته ویلي چې بندګي به خالص زما کوئ، منځ کې د دغه اعتراض جواب په کې هم راغی او بیا د فاسقانو صفات په کې هم بیان شو. نو خبره اوس بیا توحید ته واپس کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوئ تاسو د الله نه، یا څنګه کفر کوئ تاسو په الله. وکنتم امواتا فاحیاکم، او وی تاسو نش نو الله را ژوندي کړئ. ثم یمیتکم، بیا به وجني تاسو. ثم یحییکم، بیا به را ژوندي کوي تاسو. ثم الیه ترجعون، بیا به دغه الله ته واپس کړی کیږئ تاسو، یا ورګرځولی کیږئ تاسو. دا اوس بیا د توحید دلایل دي. رب العالمین یوازې د بندګۍ حقدار دی. یو څو دلایل پې نور واوره. نو یو دا چې انسان د نش نه بعد پیدا کړی دی، نشوالي نه بعد پیدا شوی دی، بیا د هغې نه بعد پې مرګ راځي، بیا به یې راژوندی کوي. دا کار یوازې د الله نه او بل څوک نشي کولی. او بله په دې کې دا سوال چې دی کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو په الله، څنګه تاسو د الله نه انکار کوئ. دلته تعجب دی، زورنه ده. تعجب پکې هم دی، زورنه هم ده. یعنی څنګه د هغه الله نه انکار کوئ چې هغه دومره قادر ذات دی. بله څنګه د هغه الله نه انکار کوئ چې ستاسو د وجود په دنیا کې دا خو د هغه د لاسه دی، هغه تاسو پیدا کړي. نو د هغه رب نه دې سړی انکار کوي، د هغه توحید دې نه مني. کوم رب چې دا انسان پیدا کړی دی، دا مخلوق یې پیدا کړی دی. نو دا څو مرحلې په انسان باندې راغلي. اولنۍ مرحله دا ده چې وکنتم امواتا، تاسو نشوئ چا د سره یادولی نه. بیا د هغې نه بعد فاحیاکم، نو تاسو پیدا کړئ، ساه یې د پکې واچوله، دنیا ته راغلی. ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړه کوئ چې کله نیټه پوره شي. ثم یحییکم، بیا به تاسو د قیامت په ورځ راپاڅئ او بیا به هغه ته واپس کیږئ. ثم الیه ترجعون. سورة غافر کې دي کنه قالوا ربنا امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين. تا دو پیرې موږ وجلي او دو پیرې در ژوندي کړي. نو وجل خو دا یو پیر دی، خو هغه مرحله چې انسان پکې د سره سره و هغه هم یو مرګ و. او قرآن کې دا خبر الله ذکر کړی ده هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په انسان باندې داسې زمانه هم راغلې ده چې دې د سره چا یادوه. دا خو د الله قدرت و چې د دغې مرحلې نه بعد بیا د انسان دنیا ته راوستو. او هغه انسان چې د سره چا یادو نو هغو کې بعضو بیا د الله سره مقابله شروع کړه، د هغه د توحید نه انکار وکړو، د هغه د بندګۍ نه انکار وکړو. څومره لوی ظلم دی او څومره زیاتی دی. ثم الیه ترجعون. نو دلته فایده دا راووته ګوره چې که صرف مرګ وی د ژوند نه بعد مرګ او په دې سره خبره ختمېدی، نو بیا به مرګ د ډېرو ژوندو ارمان وی چې به موږ دا مرګ رالی چې خبره ختمه شو. خو الله وایي چې نه، د مرګ نه بعد بیا ژوند دی او بیا واپسي د الله ته. او هم دا مناسب دي د رب العالمین د شان سره. وجه دا ده چې که چېرته د انسان دغه شان پیدا شوی وی که نه، او دا پیریان
چې بس خوراک څښاک او بیا مړه شو قصه ختمه شوه خاورې شو نو دا مناسب نه وي د الله د شان سره دا خو بې حکمته کار شو هسې را دومره غټه دنیا پیدا شوه نو دې کې حکمت دی حکمت هغه دا چې د امتحان دی او د دې بدله به په آخرت کې میلاویږي اوس د الله د قدرت یو نښه به هم ذکر کېږي د توحید یو نښه بله او دا خبر به هم ذکر کېږي چې رب العالمین څومره احسانات کړي دي د دې انسانانو سره بیا هم په دوی کې چې دی نو بعضو د دغه الله نه انکار کړی دی د هغه د توحید نه انکار کړی دی کوم الله چې ورسره د احسانات کړي دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو د فایدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول د عالم الله رب العزت عالم سفلی د ځمکه او علوي اسمان د اسمان خبره مره روانه رب العالمین د عالم ټول د انسان په خدمت کې لګولی دی احسان ته وګوره د الله او کرم د الله او نعمت د الله هو الذي خاص الله غزت خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی دي لکم ستاسو دپاره یعنې ستاسو د فایدې دپاره ما هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول نو دا اوس د الله د توحید نښه هم ده ځکه چې دا کار د الله نه راو بل څوک نشي کولی د دلیل دی په دې باندې چې الله د بندګۍ حقدار دی څوک به د هغه سره برخدار نه جوړه دویم دا نعمت د الله دی احسان دی نو چې څوک د سره احسان وکړي او څوک د سره ښه وکړي نو بیا به د هغه احکاماتو ته غاړه ایږدي د هغه نافرماني به نه کړي په وچه او په لمده کې چې څه دي دا ټول رب العالمین د انسان په خدمت کې لګولی دي که هغه ونی بوټي دي که هغه معادن دي که هغه حیوانات دي ځناور دي که د اوبه دي دا ټول هر څه الله رب العزت د انسان له پیدا کړي دي څه نعمتونه چې په ځمکه کې دي او بیا مسخر کړي دي د انسان ته دا کمزوری انسان دا معمولي غونته کې انسان راولګي نو څه کارونه دی وکړي څومره ترقي ورته وي څومره نعمتونه هغه دی استعمالوي دا هر څه الله مسخر کړي دي نو دلته یو خبره بله یاده کوي دا دلیل دی د آیت چې څه چې په ځمکه کې دي اصل دا دی چې دا ټول مباح دي اصل دا دی چې څه چې دي دا مباح دي حلال دي د استعمالول ځکه چې الله وایي لکم ستاسو دپاره پیدا کړي چې زموږ دپاره پیدا کړي دي نو بیا ټول حلال دي الا چې الله او د الله رسول وایي چې دا شی حرام دی هغه به حرام دی نو حلال ډېر شو که حرام ډېر حلال ډېر دي بله مسله دې نه دا راووته د ځان نه به خود ساخته تقوا نه جوړو بعض کسان د ځان نه خود ساخته تقوا خصوصا هم په دې ملکونو کې بعض مولیان پیران مریدان د ځان نه یو تقوا راویستې هغې ته دین وایي حالانکه هغه دین کې نه حلال شی وی او بس دې خلکو ته به وایي دا حرام دی او که حراموي نه نو شک به ورته پیدا کړي دا داسې کېږي او دا داسې کېږي او هغو باندې به حلال شی هغې کې به شکیان کړي رب العالمین دا هر څه زموږ دپاره پیدا کړي دي چې ټوس او ښکاره او مضبوط دلیل د سره نه وي چې دا شی حرام دی هسې به د الله بندګان نه تنګي نه به د الله بندګان په شک کې ورچي دا خود ساخته تقوا نه چیري او دا په دې عجمو کې دا خود ساخته تقوا بیا ډېره په نسبت د عربو او په عجمو کې بیا زموږ دې طرفونو ته ځان نه به سم داسې تقوادار جوړ کړي چې هغه تقواداري د حدودو نه وړېدلي د الله په بندګانو باندې به حلال شي نه حراموي دلته الله هر څه پیدا کړي بس تاسو لپاره دي مطلب دا نه شو چې هر شی حلال دی نه دا خو اصل قانون دی چې اصل دا دی چې هر شی حلال دی الا هغه چې الله او د الله رسول حرام کړي لکه اوس موږ ته ویلی شوي دي چې زموږ دپاره څاروي حلال دي کوم پکې حرام دي هغه ذکر شوي دي چې دا قسم دا قسم دا قسم دغه شان نور داسې د خوراک شیزونه دي چې هغه اصل حلال دي بعض شیزونه الله وایي دا حرام دي دا حرام دي دا حرام بس نو حلال ډېر دی حرام لږ دي په دې کې چې یو سړی په حرامو پسې ګرځي که نه دا نور هېڅ هم نه خو دا د بدبختي ده نور هېڅ هم نه خو دا د بدبختي ده او د تباهي ده خپله تباهي په خپله کوي ځان په خپله په تاوان کې وراچي د هغې نه بعد الله رب العزت بیا د اسمان باس کوي ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه اسمان ته فسواهن 7 سماوات بس برابر جوړ کړل و اسمانونه وهو بكل شيء عليم
او هغه الله په هر شي باندې پوهه دی. دا اوس د توحید بله نښه او د الله احسان هم دی، هغه دا چې رب العالمین د ځمکې نه بعد بیا د اسمانونه پیدا کړي دي. سورة النازعات کې دا دی چې والارض بعد ذلك دحاها، ځمکه د هغې نه بعد غوړولې ده، خوره کړې ده. نو کیدای شي یو سړی دا وګوري چې یاره قرآن کې خو همیشه دا راځي چې الله ځمکه پیدا کړه بیا اسمانونه پیدا کړه، نو په دې آیت کې الله څنګه وایي چې ځمکه د اسمان د پیدایش نه بعد خوره کړې ده؟ نو جواب دا دی چې یو پر الله د ځمکه پیدا کړه، بیا اسمانونه پیدا کړو، اووه اسمانونه، د هغې نه بعد یې دا ځمکه چې دی دا وغوړوله. نو پیدا شوي د ځمکه مخکې وه، الله خو دا نه دي ویلي چې والارض بعد ذلك خلقها چې د ځمکې وروسته پیدا کړې، نه، الله والارض بعد ذلك دحاها، صرف یې غوړولې ده، خوره کړې ده، څه چې پکې دننه وه هغې ترې راویستي دي. نو دا واضح ده الحمدلله، دې کې داسې څه نشته چې انسان ته اشکال پیدا کوي. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، رب العالمین اووه اسمانونه جوړ کړو په یو بل د پاسه، او څنګه چې د اسمانونه ودي نو دغه شان ځمکې هم ودي د یو بل نه لاندې. ومن الارض مثلهن، قرآن کې دا خبره ده، او دغه شان په دې اندازه الله ځمکې هم پیدا کړي دي، او حدیثونو کې هم دا مسله شته. نو اووه اسمانونه اووه ځمکې دي، اسمانونه په یو بل د پاسه، ځمکې د یو بل لاندې. یو ښه تفصیل به انشاءالله په دې روانو آیتونو کې راځي. وهو بكل شيء عليم، او الله په هر څه باندې پوهه دی. دا د الله د توحید او د قدرت نښه ده، په هر څه پوهه دی. نو ځکه خو دا ناشنا نظام پیدا کړی دی. دې ځمکې ته وګوره، او دې ځمکه کې چې څه دي، بیا اسمان ته وګوره، اسمان کې چې څه دي، د شپې ته وګوره، د ورځې ته وګوره، د نور ته وګوره، د سپوږمۍ ته وګوره، د ستورو ته وګوره، د موسمونو ته وګوره. دا د دغه پوهه ذات نه علاوه بل څوک نشي کولی. نو ځکه وهو بكل شيء علیم، الله په هر څه باندې پوهه دی، چا سره څه مناسب دي څه نه دي هغه ته پته ده. بیا د انسان له دا رزق دا تقدیر دا هم په دغه اندازه کې لیکلی دی، هر انسان سره مناسب دی. نو ځکه د الله د فیصلو نه مخکې کېږئ مه، او مه د الله په فیصلو باندې اعتراضات کوئ. څه چې مناسب دي او څه کې چې انسان له خیر دی هغه رب العالمین د انسان دپاره لیکلي دي. اوس د دې نه بعد بل نعمت الله ذکر کوي چې یو احسان خو ما تاسو سره نه دی کړی. راشئ وګورئ ستاسو نیکه آدم علیه السلام، الله وایي هغه له ما دومره عزت ورکړی و چې د هغه تذکره ما د ملایکو په مخ کې د هغه د پیدا کولو نه مخکې ما کړې ده، او بیا په ملایکو باندې مې هغه ته سجده لګولې ده، او بیا هغه ته مې هغه څه ښوولي چې هغه ملایکو ته نه ومعلوم، او بیا جنت ته ننوتی دی. نو دا ټول احسانات اصل کې د انسانانو سره دي، ځکه چې نیکه سره ښه کول د ټول نسل سره ښه کول دي. انسان چې یاد شي که نه، الانسان انسان خو یو دی، خو الانسان دا جنس دی، یعنی څومره انسانان چې ټول پکې دننه راغلي. آدم علیه السلام انسان و که نه و؟ انسان. د هغه سره چې څه ښه شوي د الله موږ سره ښه کړي دي، او بیا د هغه نه باید د انسانیت خور شوی دی. یو دا خبره بیانېږي اوس، بله دا چې ځمکه او اسمانونه خو پیدا شو، خو بیا د دې ځمکې دپاره الله یو اوسېدونکی هم پیدا کړی انسان. نو اوس د هغه تذکره کېږي. نو قصه به ذکر کېږي د آدم علیه السلام د پیدایش. آدم علیه السلام جنت ته ننوته، د جنت نه راوته، د ابلیس انکار کول چې زه سجده نه لګوم. دا پر روان مخکې بیانېږي، دا پوره مخ چې دی دا همدغې واقعي باره کې دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، او کله چې ووایي رب ستا ملایکو ته، دا خبره یاده کوي. وَإِذْ قَالَ، او کله چې ووایي رب ستا، رب العالمین خبرې کوي، دا د هغه صفت دی، او څنګه چې د هغه سره ښایي د الله حقیقي خبرې دي. او چې کله الله وړي کوي، انبیاو سره خبرې کړي، ملایکو سره کړي دي، وحي را لېږلې ده، قیامت په ورځ به خبرې کوي. د الله هر صفت کې موږ دا وایو چې داسې لکه څنګه چې الله سره ښایي. د دې چې فرق دی د انسانانو په صفاتو کې یا د مخلوق په صفاتو کې او د الله په صفاتو کې. او کله چې ووایي رب ستا للملائکه، ملایکو ته،
فرشتو ته. ملائک دا یو ناشنا مخلوق دی چې الله پیدا کړی د نور نه دی او دوی کې خواهشات نشتی. دا د ګناهونو نه ساتلی شوی مخلوق دی نو دوی کې خواهش نشتی او د الله رب العزت بندگی کوي. ځکه دا خبره یاد ساتئ رب العالمین ملائک پیدا کړي دي بغیر د خواهشاتو نه او هغوی په مخه د الله بندگی کوي او زناور یې داسې پیدا کړي دي چې هغوی مکلف نه دي، یعنې کوم احکاماتو پابندي چې موږ دا په هغوی نشته او نه د هغوی داسې عقول دي او داسې فهم دی لکه څنګه چې د انسانانو دی. نو د هغوی سره خو حساب کتاب نشته، منځ کې انسان دی. اوس که دا انسان ده کې شهوت هم شته او د سره عقل او فهم هم دی، هغه عقول هغه فهم چې هغه الله ملایکو له ورکړی هغه د سره هم دی. خو په ده کې او په ملایکو کې دا فرق دی چې ده کې شهوت هم دی، خواهشات هم دي او دا شهوت په زناورو کې هم دی خو هلته د هغوی سره عقول او فهم داسې نشته. نو کله چې دا انسان سره د دې شهوتونو او خواهشاتو د الله رب العزت بندګي وکړي، الله دله د ملایکو د مرتبې نه اوچته مرتبه ورکوي. او چې کله دی د الله رب العزت نافرماني وکړي نو دی بیا د زناور نه هم بدتر شو، ځکه چې زناور سره خو حساب نشته، پوهه نه دی او د انسان پوهه دی او لګیا دی، نو بیا دی د زناور نه هم بدتر کېږي. وإذ قال ربك للملائکه، او کله چې الله وایي ملایکو ته، ملائک د الله نافرماني نه کوي، زموږ په ایمان دی او دا بے شماره مخلوق دی، دوی شمار یو الله ته معلوم دی چې څومره دي. یوازې د دې نه اندازه ولګوه چې په دې کعبې د پاسه بلکل په دې د پاسه اسمان کې البیت المعمور دی او د هغې نه ګیر چاپېره رسول صلی الله ملائک طواف کوي او یا زره ملائک یو پیر طواف کوي او چې یو پیر طواف وکړي قیامت پورې بیا نمبر نه راځي. دا دومره مخلوق دی او دوی کې الله د هر یو دپاره خپل کارونه مقرر کړي دي. مشران په ملائکو کې جبریل، اسرافیل، میکائیل، دغه مشران دي، مشهور دي، نومونه یې موږ ته معلوم دي. ملک الموت یا د جهنم خزانچی مالک، د جنت خزانچی رضوان، اگر که دغه حدیث کلام پکې هم شته. نو د کومو چې موږ ته نومونه معلوم دي زموږ په تفصیلي ایمان دی، د کومو چې موږ ته نومونه او کارونه نه دي معلوم زموږ په لنډ او غونډ ایمان دی. موږ ته دا پته نشته چې نومونه د هر یو څه دي، خو زموږ په ایمان دی. موږ ته دا پته نشته چې د هر یو کار په تفصیل سره څه دی، خو زموږ په ایمان دی. الله وایي دې ملایکو ته إني جاعل في الأرض خليفة، زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه. دا الله رب العزت اوس تذکیره د انسان د چا په مخ کې وکړه؟ د ملایکو په مخ کې وکړه په اسمانونو کې. اوس هغه قصه تفصیلا بیانېږي. الله وایي ملایکو ته، نو الله ته څه ضرورت و چې ملایکو ته یې وي؟ نو یو دا چې دې کې الله رب العزت د انسان هغه مقام راښکاره کوي. شتي لا نه خو تذکیره ورته وکړي چې د عزت یې راښکاره شي. انتظار کې ساتلي دي دا ملایک چې دا به څنګه مخلوق یې چې الله یې پیدا کوي. دویمه دا الله رب العزت موږ له تعلیم د مشورې راکوي. نور الله ته خو ضرورت نه و، خو دا کار الله دې لپاره وکړو چې موږ ته پکې ښودنه ده. وایي زه ګرځوونکی یم په دې ځمکه کې. ګرځوونکی مطلب یې پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه. د خلیفه درې مطلبه کیدی شي. اصل کې دا خلیفه ټکی په عربي کې چې استعمالېږي که نه، هغه چا ته ویلی کېږي چې په بل چا پسې وروستو راغلی. نو خلیفه انسان ته خلیفه ولې وویلی شو؟ وایي ځکه چې دوی په یو بل پسې راځي، یو پیړۍ ختم شي بله پیړۍ راځي، یو نسل ختم شي بل نسل راځي. نو الله وایي چې زه به داسې انسان پیدا کوم چې هغوی به یو بل پسې راځي. لکه زموږ دپاره هم فایده ده. څه فایده ده؟
همیشه نه دی په دنیا کې. د خلیفه نه دا خبره یاده کړه. دویم معنی بعض علما ویلي خلف الجن. خلیفه دلته آدم علیه السلام ته خلیفه په دې وایي ځکه چې دی به پیریانو پسې راغی. نو څنګه روایت کې راځي چې مخکې په دې ځمکه باندې د انسانانو نه مخکې دلته به څوک اوسېدو؟ پیریان. امام حاکم دا روایت راوړی عبدالله بن عباس نه. وی د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې او دا پیریان په دې ځمکه اوسېدو. فافسدو فی الارض وسفکوا الدماء. په دې ځمکه کې دې پیریانو لوی فساد وکړو او ډېرې وینې تویې کړې. وایي چې کله فساد ډېر شو بعث الله عليهم جنودا من الملائکه. الله ملائکه راولېږل د لښکرو په شکل کې او دوی له سزاګانې ورکړې تر دې چې دوی د جزیرو ته وتښتېدو، د دریاب دې غاړې ته او یو طرف ته او بل طرف ته. الله چې دا ځمکه داسې خالي کړه. نو په دوی پسې انسان راغی ځکه انسان ته خلیفه وایي. او دویم خلیفه په دې چې دا وی هغه چا ته ویلی کېږي چې په ځمکه کې به اوسېږي او د الله د احکاماتو پابندي به کوي او نورو خلکو ته هم د الله دین ښیي او د الله احکامات بیانوي. او دا درې واړه خبرې دي کشتي. الله ورته وایي چې زه یو خلیفه پیدا کوونکی یم. الله ګوره قرآن کې دا ویلي سورة الانعام کې هو الذي جعلکم خلائف فی الارض. الله تاسو نائبان ګرځولي په ځمکه کې. نائبان مطلب یعنې تاسو په یو بل پسې راتلونکي ګرځولي. کله چې الله دا خبره وکړه قالو ملائکو وی اتجعل فیها آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي په دې کې ویسفک الدماء او تویی به ویني ونحن نسبح بحمدک او موږ پاکي وایو سره د ستاینې ستا ونقدس لك ومن باكي ويستهد ذات قال ويا الله إني أعلم ما لا تعلمون زپویگم پاغس چی تاسو پینا پویگی. ملائکو سوالو کو اتجعلو فیها آیا تگرزی با دی ازمکا کی آگا سوک چی فساد بکی وینی بتوی. نو دا سوال دا پار دا استفسار او استعلام دی. یعنی دا سوال بطور دا اعتراض نه دی. ملائک سم په الله باندې اعتراض کوي. او پرون به تاسو وګورئ چې سوالونه به یو قسم نه وي. دلته دا سوال د ځان پوه کولو لپاره چې الله دې کې څه حکمت دی یا تعجب دی چې الله ته داسې څوک پیدا کوي چې هغه په ځمکه کې فساد کوي او ویني به ته وایي ها که د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کوي خو موږ یو که نه. ستا د صفاتو پاکي بیانو نسبح بحمدک دی کی اشاره چې ستا صفاتو پاکي بیانو ونقدس لک او ستا د ذات پاکي بیانو ستا تعظیم بیانو ستا حمدون بیانو. نو که بندګۍ له پیدا کوي نو خو موږ یو که نه خو فساد به کوي دوی. دا خبره دوی څنګه معلومه کړه؟ نو یو جواب دی چې دا دوی د پیریانو د حالاتو نه معلومه کړې ده. پیریانو فساد کړه نو دوی چې انسان به هم کوي. دویم دا چې دوی د دین اندازه ولګوله چې د انسان د خاورې نه الله پیدا کوي نو خاوره کې خو قسمه قسم صفات دي. ټوله خاوره یو شان خو نه ده. نو دغه شان به د دې انسانانو د خویونه هم هغه بېل بېل دي. نو دوی په منځ کې به جنګ جګړې راځي. درېیمه دا اندازه دوی د دې ټکي نه ولګوله خلیفه یو بل پسې راتلونکي. د دې نه اندازه ولګوله چې بیا به جنګ جګړې په مشرتیا او په ملکیت باندې او دا زما ده او دا ستا ده او دا په دې به جنګ جګړې کېږي. هغوی ځکه دا سوال وکړو. هغوی اعتراض نه کوو په الله باندې چې اعتراض یې وکړو. دا خبرې په نفسونو کې پرته وه چې موږ غوره یو موږ غوره یو د انسان نه. نو څه ضرورت دی چې الله اوس یو خلیفه او انسان پیدا کړي؟ الله ولې جواب ورکړو اني اعلم ما لا تعلمون. خبره ختمه. ما ته د هغه څه پته دی چې هغه تاسو ته پته نشته. ما ته پته ده چې د بندګانو مصلحت په څه کې دی. ما ته پته ده چې د بندګانو نقصان په څه کې دی. ما ته پته ده د ظاهر ما ته پته ده د باطن. ستاسو دا خبرې د تاسو ظاهر ته ګورئ باطن خو ملایکو ته نه دی معلوم کنه. اخو علم نور د ملایکو سره شته؟ نور نشته. نو دا دلیل دی په دې باندې چې د غیب علم
دا صرف د الله سره ملایکو سره نو ځکه که ملایکو سره د غیب علم وی چې د انسان په دې پیدایش کې څومره حکمتونه دي نو هغوی به دا سوال دا به یې نه وی کړی اوس یې ورته الله ثابتوي ورته چې څومره لوی حکمت پکې دی صرف یو خبر ورته راښکاره کوي او د دې نه مخکې چې موږ دغه آیت پوره کړو داسې فایده یاده کوي د انسان دا پیدایش دا په یو څو مرحلو کې شوی دی آدم علیه السلام پیدایش دا په یو څو مرحلو کې تیر شوی دی اولنۍ مرحله هغې ته ویل کېږي المرحله الترابیه خاوره حدیث کې راځي او دا روایت امام احمد راوړی دی صحیح سند والا دی رسول الله وسلم وایي چې الله رب العزت آدم علیه السلام د ځمکې د دې خاورې نه پیدا کړی دی او د قسمه قسم ځایونو نه خاوره راغستی شوې ده نو بیا د آدم بچي هم دقه شان دي جاء منهم الاحمر والاسود والابيض نو په دوی کې څه چې دی سره دي څه سپین دي څه تور دي او څه وي په منځ کې دي غنمرنګي دي او څه نرم دي څه سخت دي والخبيث والطيب څه پاک دي او څه پلید دي او څه په منځ کې دي دوی نو دا اولنۍ مرحله ده اولنۍ مرحله ده د انسان د پیدایش چې خاوره د ځمکې نه راواغستې شوه دویمه مرحله هغې ته ویل کېږي مرحله الطین اللازم یا مرحله الطین اللازم الطین اللازم سلیخناکه خټه هغه ولې ځکه چې دغه خټه د خاوره کې اوبه واچولی شو او بیا هغه واغېږلی شوه نو د هغې نه سلیخناکه خټه جوړه شوه الطین اللازم په عربۍ کې هغه خټې ته وایي چې یو بل پورې نښلي دا دویمه مرحله ده سورة الصافات کې دې ته اشاره ده انا خلقناهم من طین لازم دریمه مرحله الحمأ المسنون هغه خټه چې وچه شوي یو رنګ یې تقریبا تور شوی او دا لکېږي چې کله دا خټه څه شي وچه شي او وخت پې تیر شي څلورمه مرحله مرحله الصلصال الصلصال خلق الانسان من صلصال كالفخار هغه خټې ته ویل کېږي چې کړنګ کوي اواز کوي او دا کله کېږي چې کله ښه وچه شي بلکل وچه شي نو دا بیا اواز کوي کړنګ کوي او روایت کې راځي چې 40 کاله په دې مرحلو داسې تېر شوي دي 40 کاله هل اتى على الانسان حين من الدهر راغلی و په انسان باندې یو زمانه لم يكن شيئا مذكورا د سره چا یادونه هغه دا زمانه ده 40 کاله د سا اچولو نه مخکې لکه ملائک اینی چې د خټې نه یو شی جوړ شوی دی او خټه باندې مراحل تیر شو اخر کې دا چې بالکل وچه کړه سه کړنګ کوي اواز کوي نو دې ټیم کې چا یادو چې د انسان دی یا آدم علیه السلام دی نه سره چا یادو دا یو مرحله ده او اسی فائدې لپاره به د ذکر کوم یو روایت کې داسې راځي امام طبري راوړی دی یو اثر کې وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر تېرېدونو یو کس تلاوت یې واورېد او هغه دا آیت وی هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور په انسان باندې داسې زمانه راغلې وه چې د سره چا یادو نه وی کله چې عمر رضی الله عنه دا آیتونه واورېدو وی ارمان چې د سره چا یاد کړی نه وي یعنې چې همدغه مرحله کې پاتې شوی د هغه د عذاب نه د یېرې د لاسه وي الله ته مخامخ کېدو وي د دې نښه دا دی چې د سره یاد کړی شوی نه بس دغه شان پاتې شوی بیا دې نه بعد اخرنۍ 5مه مرحله هغه دي سا اچول په دې انسان کې رب العالمین بیا په دې کې روح ور واچوله نو چې څنګه د الله دې قدرت ته ګوره
څنګه چې پکې روح ور واچوله نو د هغه خټې نه غوښه او وینه او هډوکي جوړ شو او دا کار د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی او داسې انسان یې نه دی پیدا کړی بس انسان سمیع بصیر متکلم خبرې کوي اوري ایني او داسې راځي په بعضو آثارو کې وی دا سای چې کله آدم علیه السلام کې واچوله وګوره دا خبره یاده کوي زما هر کال کوشش چې دوره تفسیر د بر کال نه جدای دی کال نه انشاءالله که الله ژوند راکو او الله توفیق د پوره کولو راکو نو ډېر څه به نوي اوري چې هغه تاسو مخکې نه دي اورېدلي زما کوشش دی بلکې ما ته خو اسانه چې دا خبره دقسې روانه ساتم لیکن اسانې خبرې هغه سړی کوي نه موږ کوشش دا کوو چې زموږ وروڼه او خویندې په دې قرآن ښه پوه شي او ډېر څه زده کړي داسې راځي بعضو اثارو کې وي کله چې آدم علیه السلام کې دا سا واچولی شو نو دا سا د سر نه شروع شو د اولنۍ سا د هغه په سر کې راغلی او وایي چې کله دا سر برابر شو که نه نو آدم علیه السلام د خپل بدن ته کتو ډېر په تعجب کې ځکه چې مخې ته دا بدن لکه خاوره ده او غوښه ترې جوړېږي ورګونه جوړېږي هډوکي جوړېږي نو هغه ډېر په تعجب کې و وی کله چې دې نوم ته راورسېدو دا سای خېټې ته دې نوم ته نو کوشش یې کوو چې روان شي او لاندې خو لا سا نشته نو ځکه بیا الله په قرآن کې وي وکان الانسان عجولا او انسان دې تعدي کوونکي هغه زموږ نیکه تعدي کړې وه سا چې دی هغه خېټې ته رسېدلی دی او لاکه ته تللی نه دی هغه چې زه وایي چې زه روان شوی زه پاسېدی ځکه الله وایي خلق الانسان من عجل انسان په فطرت کې د تعدي پرته ده اوس غواړي چې هر کار په تعدۍ سره وشي یو روایت کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی دی او زه د یقین سره وایم چې دا فایده به ټول اول پرې راوړي که څه ته شاذ او نادر داسې پکې وي نو جدا خبره ده وی کله چې دا سا واچولی شوه په آدم علیه السلام کې انس بن مالک رضی روایت ته رسول سلام وایي نو بعضو روایتونو کې داسې راځي چې کله دا سا پکې پوره واچولی شوه او موږ شروع د کوم ځای نه وشوه د سر نه نو دا پرنجې وکړو آدم علیه السلام څه چل وکړو پرنجې نو ملایکو ته وایي چې الحمدلله ووایه نو هغه وایي الحمدلله نو الله ورته وایي یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي نو دا هغه طریقه ده موږ چې کوو دا مخکې اورېدلي تاسو دا هغه طریقه ده آدم علیه السلام چې سر کې سا واچولی شو هغه پرنجې وکړو چې پرنجې وکړو ملایکو ته الحمدلله ووایه چې هغه الحمدلله وایي جواب الله ورکړو یرحمک الله نو دا زموږ د نیکه فضیلت دی او دا زموږ سره احسان دی د الله زموږ نیکه آدم علیه السلام له دومره مقام ورکړه بله فایده ورسره یاده کړئ چې مخکې لراله آدم علیه السلام ذکر په قرآن کې 15 شپېرې شوی دی په 15 آیتونو کې د آدم علیه السلام ذکر په قرآن کې 15 شپېرې شوی دی په 15 آیتونو کې بله فایده ورسره دا یاده کړه دا خو موږ مراحل د آدم علیه السلام د پیدایش ذکر کړو بیا د آدم علیه السلام چې کوم نسل د اولاد دی د هغوی د پیدایش مرحله بیا لږه جدا ده هغه 15 مرحلې دي اولنۍ مرحله نطفه د پلار او د مور په دې شکل کې انسان د مور په خېټه کې چې دا کله کله د علم ډېرې غټې شروع کړي که نه نو دې ته د اصل رایادول غواړي بکوز موږ خو اصل ټول د خاورو نه پیدا یو څنګه ټول د خاورو نه پیدا یو آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا دی خو بیا د آدم علیه السلام بچي داسې پیدا شوي چې اول دا نطفه ده یو څو ورځو دپاره دا د مور په خېټه کې په رحم کې دویمه مرحله هغې ته ویلی کېږي علقه دا په قرآن کې ذکر شوي سورة المؤمنون کې او نور ځایونو کې علقه بیا د وینې چم ته وایي نو څو ورځې دی بیا د وینې چم پروت بیا مضغه په عربۍ کې بیا د غوښې چم ته ویلی کېږي بیا غوښه ده بیا پسې بله مرحله هډوکي دي
اډوکي دي او هغې ته سرمن واچولی شي. پنځمه مرحله بیا په ده کې ساه اچول دي. نو عام د آدم علیه السلام چې کوم اولاد دی هغه بیا په دې پنځه مرحلو تیر شوی دي. نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دی، انسانان د خاورې نه پیدا دي، ملائک د نور نه پیدا دي، او پیریان چې دی هغه د اور نه پیدا دي. دا خبره قرآن کې هم ده او حدیثونو کې هم ده. یو بله فایده به ذکر کړو، خبره ډېره اوږده شوه خو زه یو بله ذکر کړو. انسان چې کله پیدا شو یا پیدا کیږي، یو مرحله د دې نه مخکې ده، څه مراحل د دې نه بعد دي. انسان پوره تیریږي په پنځو مرحلو باندې اطوار. اولنۍ مرحله هغې ته ویل کېږي دار الاقرار. اقرار خو پېژنئ که نه، فلاني د دې خبرې اقرار وکړو، پېژنئ دا ټکی که نه؟ دار الاقرار، د یو خبرې اقرار کول. دا کم دار دی؟ کله چې په عالم ارواح کې الله د انسانانو نه لوز واغستو چې زه ستاسو رب یم که نه یم، او ووایي او یا الله ته زموږ رب یې. دې ته ویل کېږي دار الاقرار. دار القرار نه فرق دی په قرار او اقرار کې. دویم دی هغې ته ویل کېږي دار الاطوار. هغه وخت چې انسان په څو مرحلو تیر شوی دی، هغه د مور خېټه ده. د مور په خېټه کې انسان په پنځو مراحلو تیریږي، هغه ما ذکر کړو. دریم کم دار چې دی هغې ته ویل کېږي دار الادوار، او هغه د دنیا ده. په دنیا کې انسان په ډېرو مراحلو کې تیریږي، خیر او شر، سخته راحته، خوشحالي، غم، بوډاوالی، ځواني، بیماري، روغ صحت. څلورم چې کوم ځای دی او کوم دار دی دا ډېر عجیبه دی، دار الانتظار. د انتظار ځای او هغه برزخ او قبر دی. دې کې ټول انتظار کوي چې کله به الله ته ودرېږو. پنځم چې کوم دی هغې ته ویل کېږي دار القرار. بس اخرنی ځای او هغه دار الاخر ورته هم ویل کېږي د آخرت کور، چې هلته بیا سوال جواب او امتحان دی، او د هغې نه بعد یا جنت دی یا جهنم دی. او دې ته دار القرار په دې وایي ځکه چې هلته بیا ژوند ابدي دی. اکه د جهنمیانو ژوند دی، اکه د جنتیانو دی. اوس الله رب العزت دی ملایکو ته دا خبره راښکاره کوي چې ګوره د دې خبرې نه تاسو خبر نه وئ. او دویمه چې دا کم خلیفه چې زه پیدا کوم، الله وایي دا معمولي څوک نه دی. وعلم آدم الأسماء كلها، او وخودو یا اخودل الله یا او تعلیم ورکو الله آدم علیه السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. ثم عرضهم على الملائکه، بیا یې مخامخ کړل دغه شیزونه ملایکو ته. فقال بسوی الله انبئوني باسماء هؤلاء، خبر راکئ ماته په نومونو د دې شیزونو. ان کنتم صادقین، که چرته یې تاسو رښتیني. رب العالمین دا خبره پرې نه ښوده، نه دا فضل د آدم علیه السلام الله راښکاره کوي چې ګوره ستاسو نه زیات پوهه ده، او دا ورته هم راښکاره کوي چې ګوره په دې خبرو تاسو نه وئ پوهه، نو علم تاسو سره کم دی. الله رب العزت څه وښو آدم علیه السلام ته وایي نومونه د شیزونو، په دې کې هر څه دننه راغله، هر شی چې الله پیدا کړی، لکه ځناور، ځمکه او اسمان، غرونه، دریاب، اوبه، د مارغانو نومونه، دنیا کې چې انسان ژوند تیروي کوم ساز و سامان د دنیا دی، د هر څه ورته ښودي. یو خبره درته وکړمه یا دوه خبرې. د الله رب العزت په علم کې د مخکې نه وه چې آدم علیه السلام به د جنت نه راکوزېږي. دلته به صرف دوه دلیله واله. یو، الله وایي زه پیدا کومه انی جاعل فی الارض خلیفه، په ځمکه کې. دا خو ننوتی جنت ته، الله ته پته و چې دی به راکوزېږي. دویم، الله ورته هر څه وښو چې ځمکې کې ورته ضرورت راځي، ځکه چې دی به راکوزېږي ځمکې ته او د ده ژوند دلته دی. دا الله ته د مخکې نه پته و. دا هر څه الله رب العزت بیا ملائکو ته را مخامخ کړو. ثم عرضهم على الملائکه، دا نومونه د دې شیزونو الله را مخامخ کړو د ملائکو ته.
وی دا شی دا شی دا شی یا دا شی دا شی پیژنې انبئوني باسماء هؤلاء ما ته د دې نومونه وښایئ ځه الله ورته وایي ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ دلته ګورې رښتیني دغه مطلب نه دی چې دوی دروغ ویلي دي ځکه چې ملایک خو ګوره ګناه نه کوي نو د دې څه مطلب دی که ستاسو دا خبره حقیقت وي چې موږ ګوره یو د انسانانو نه او څه ضرورت دی انسانانو ته نو که ستاسو دا خبره حقیقت وي دا نومونه ما ته وښایئ دلته دا مطلب نه دی که ستاسو دا خبره رښتینې یعنې که داسې نه چې تاسو به دروغ ویلي ولې ملائک دروغ نه وایي ځکه چې ملائک ګناه نه کوي نافرماني نه کوي د الله او دروغ ویل د څه دي دا ګناه ده دلته یو سوال زړه ته راځي هغه بیان کړو وعلم آدم الاسماء الله آدم علیه السلام ته نومونه وښودي شیزونو ټول دا ورته څه ښوولي دي کیدای شي دا په طریقه د تلقین خو شي تلقین لکه الله ورته ویلي چې دا داسې دا داسې دا داسې دا داسې او داسې هم کیدای شي چې په طریقه د الهامي الله د هغه په زړه کې او په نفس کې دا خبرې ټولې ور اچولې نو هغه ته د دې پته وه آدم علیه السلام ته د دې پته وه ځکه چې الله دا خبرې ټولې د هغه په زړه کې دا ور اچولې ملایکو سره خو جواب نه و د دې ورسره نو دلیل یې په څه باندې ملائکو سره د غیب علم نشته نو بیا څوک دی داسې چې د هغه سره به د غیب علم په مخلوقاتو کې خو څوک نشته چې ملائکو سره نشته بیا مخلوق کې چا سره دی او دا هغه مخلوق دی چې سره ګناه نه کوي قالوا یا دوی سبحانک پاکی د تا لره یا الله لا علم لنا الا ما علمتنا پوهه نشتی منگ سره مگر هغه چې تا منگ ته پوهه راکړې ده انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پوهه یې حکمتونو والی سبحانک یا الله موږ ستا پاکي بیانوو په تا اعتراض نه کوو یا الله ته د هر عیب نه پاک یې ته کمال والی یې موږ ستا پاکي بیانوو او موږ سره یا الله هېڅ علم نشته لا علم لنا ګور اوله هېڅ علم نشته ګور خبره په دوو طریقو سره کېږي داسې یو سړی ویلی شي چې موږ سره دومره علم دی څومره چې الله راکړی دی او داسې سړی ویلی شي چې موږ سره د سره علم نشته مګر هغه چې الله راکړی دی نو دوی دا خبره مخکې کړه لا علم لنا موږ سره هېڅ علم نشته د سره موږ سره پوهه نشته مگر هغه پوهه چې الله تا راکړې ده نو دوی کې دې ته اشاره وکړه چې الله دغه پوهه چې تا موږ له راکړې ده دا هم ستا احسان دی په موږ باندې دا ستا کرم دی ستا ښه کول دي زموږ سره نو دې نه دا اقرار دا خبره ته معلومه شو چې هغوی اقرار وکړو د خپلې کم علمۍ او دا خبره موږ بار بار بیانوو په دور تفسیر کې چې دې سره ورسېدو او دیندار بنده د الله هر وخت د دې خبرې اقرار کوي چې ما سره علم نشتی او که څه لږ ډېر دی دغه الله راکړی دی چېرته به دا خبرې نه کوي چې زه پوهه او زه داسې او زه دغه او موږ سره پوره علم نه الله په قرآن کې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو ته علم نه یې درکړی شوی مګر لږ نو بیا په دې لږ کې موږ ته لږ راکړی شوی دی په دې به سړی څه وایي چې زه پوه یم او زه په هر څه پوهېږم او ما ته هر څه معلوم دي یوه دویمه د خپل کمي به اقرار کوي کمی خبرې تا ته پته نشته او ما ته پته نشته په دې ګورې د چا عزت کمیږي نه الله رب العزت عزت ډېروي او دا خبره خصوصا د دیني طبقې دپاره ده د علماو دپاره مفتیان مقررین چې د کمې خبرې ته پته نه ښه صفا وایه ما ته پته نشته وایي ته د ملایکو نه پوهه کې زیات یې او هغوی د الله نافرماني در سره کړې نه ده زه دغه کس ته یم دا چې لا علم لي نشي ویلی چې ما سره علم نشته یا زه نه پوهېږم لا اعلم هغه ته زه دا وایم ته دومره اوچتې مرتبې وله شو چې دا ټکی ته نشي ویلی او زمونږ د پښتنو خو بیا ځان له ترتیب دی مولوي صاحب د خولې نه دا ټکی راویستل ډېر ګران دي مونږ چې ګیرې پرېښودي هغه دا ټکی نشي ویلی چې هسې ګیرې په مخ او بیا چې لا مونځ اودس پکې کوي او بیا چې داسې درسونو مرسونو کې لږ ډېر ناسي مړی که خو دی به دا ټکی ونه وایي چې زه پوه نم لا د عالم سره پکې ښکر وایي دغه بودرې ټکي دی هغه راښکاره کوي کله کله ما سره داسې ما سره قسمه قسم خلک میلاویږي او دا
عالم او داعي دا هغه شخصیت په معاشره کې چې د سره هر قسمه سړی ملاویږي. نو ځکه د خلکو په دې باب کې د سره تجربه ډېرې او پکار چې تجربه ډېرې ځکه دین چې ته بیانې چې ستا نظر په خلکو باندې دا بعض ما سره ملاوي چې خبره اترې شروع کړي چې د یو څو ټکي زده کړي که نه نو بس دغه به اول بیانول شروع کړي نو ما ته اندازه ولګي چې دا غریب نادیده دی او پښتانه وایي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پرې توره شپه شي په ده رڼا ورځ توره شپه شي نو بیا به کوشش کوي چې زه اوس دغه دوه ټکي خپل راښکاره کړم چونکې او چوناچې او داسې په طرز به لګیایي زه پورې راښه ولګیا دي چې خپل زړه تشخیص کړي دا دوه درې ټکي ورته یاد دي دا اوس دې باید زه راښکاره کړم چې ګورې زه هم څوک یمه زه څوک یم ماله راځي بلکې زه خو اکثر دې ملګرو ته دا وایم دا کوم چې زموږ ملګري دي د دعوت کې او د علم خورولو په دې باب کې د باب څه ځای یم کله چې درس و تدریس کوي نو ذات او حالاتو ته ګوري لازم نه ده چې ته به علمي جوور اصطلاحات په عربۍ کې بیانې ته به دا خلک پوه کول مقصد دي وایي که سړی چې نه زه خپل دغه راښکاره کوم لیول دا خو جدا خبره ده یعنې د الله په توفیق سره زه اوس دا ټول تفسیر دله په عربۍ کې کولی شم الحمدلله خو روان به دله وکړم نو تاسو به څه پوه شئ یو دی چې زما صفت به خلک وکړي چې په عربۍ کې څه دی ماهر دی لکه څنګه چې زموږ ملک کې چې فنونو کې او په عربۍ کې او په دې کې صفت به زما وشي فایده څه ده هېڅ هم نشته نو ځکه ګوره د علم راښکاره کول په دې نیت چې خلک مې صفت وکړي دا د علماو عوامو سره ډېر بد ښکاري خو بیا د عوامو سره ښه بد ښکاري یو کس سره ما بحث کوو د عورت په دې مسله کې چې د سړي عورت د کوم ځای نه کوم ځای پورې دی نو ما ته وایي چې اول خو ځان زما نه پوه کوو بیا وایي چې زه چې د عورت ویم که نه نو ګوره موږ هم په دې مسلو پوهېږو دا ټکی وایي د عربۍ د عورت یاره ما عربۍ کې عورت نشته عربۍ کې العوره عورت کوم ځای کې دی عورت خو هم پښتو کې پارسي کې په اردو کې وایي بیا هم خطا شو نو دا علم داسې چې بس یو ټکی بس راښکاره کوم الله دې مو په حال رحم وکړي انسان بس علم به یې سړي او ګوره څومره چې ځان کمزوری ښکاره کړي او څومره چې عاجزي کړي دومره به د الله عزت درکوي او دومره به د الله پوهه درکوي او دومره به د الله اوچتوي په دنیا او په آخرت کې انك انت العليم الحكيم یقینا ته پوهه حکمتونه والی سبحانه دوه خبرې دوه نومونه او دوه صفات د الله بیان کړو ته پوهه حکمتونه والی یعنی ته پوهه یې تا ته پته وه چې دا انسان به څنګه یې څنګه به نه دی به څه کوي څه به نه کوي موږ ته یې پته نه وه ځکه خو موږ سوال وکړو ځان هم پوه کړو بل موږ ته د دې حکمت هم پته نه وه چې انسان د څه دپاره به پیدا کېږي د څه دپاره نه اخو حکمت تا ته معلوم و إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم هو يلا يا آدم أنبئهم بأسمائهم خبر ورکدوی ته په نومونو د دې شیزونو فلما أنبأهم بأسمائهم نو هر کله چې خبر ورکو هغوی ته په نومونو د دغه شیزونو قالوا يلا ألم أقل لكم أينوي لما تاستا إني أعلم غيب السماوات والأرض چې بېشکه زه پوهېږم په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو پټوله یا تاسو یې پټوئ خبره ورته الله بلکل ښکاره کړه آدم علیه السلام ته د دې ملایکو په مخ کې وي وایي ته دا نومونه بیان کړه او هغه شروع وکړه دا دا شی دا دا شی دا دا شی او ملایکه غلي ولاړ دي هسې ناشنا مجلس ده په اسمانونو کې د هغه وخت کې چې اولنی انسان الله پیدا کړي عزت ته وګوره ذکر کېږي ولې دا ټولې خبرې د الله قدرت خو بیانېږي خو الله هغه چاته خاص کر وایي چې کوم
د الله احکاماتو ته غاړه نه ږدي او خصوصا بیا چې کوم مشرکان دي الله توحید نه مني الله ورته وایي ای احسان فراموشه ای بې وفا ای ناشکره ستا نیکه له خو ما دومره عزت ورکړی دومره احسان مې ورسره کړی الله ورته وایي ما تاسو ته ویلي نو چې ما ته هر غیب معلوم دی او ما ته دا هم پته ده چې څه تاسو ښکاره کوئ او څه پټوئ دلته اوس دوه خبرې دي سوال دا راځي چې ملایکو څه پټول نو بعضو علماو ډېر ښکلی جواب کړی دی وایي څه نه دي پټ کړي نو بیا ورته الله ولې ووایي وایي دی ورته په دې وایي چې الله ورته خپل علم راښکاره کول پوه کولي چې تاسو که ښکاره خبره کوئ او که څه پټوئ ما ته معلوم دي او دا ډېر ښکلی جواب دی دویم جواب یې دا دی چې دوی دا خبره په نفسونو کې پټه کړې وه چې موږ د انسانانو نه غوره یو څه ضرورت دی چې الله انسان پیدا کړي وی دا خبره دا یو قول دی په تفسیر کې نو الله ورته ووایي د دغې راته هم پته ده هغه څه چې تاسو پټوئ دا خبره هم پټه کړې ده چې موږ د انسانانو نه غوره یو انسان ته څه ضرورت دی الله وایي ما ته دغه هم پته وه وإذ قلنا للملائکه او کله چې موږ ووایي ملایکو ته اسجدوا لآدم سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا واستکبر انکار یې وکړو ځان یې لوی وګڼو وکان من الکافرین او هغه د کافرانو نه اوس بل احسان په ملایکو باندې الله سجده ولګوله چاته آدم علیه السلام ته معقول خو دا فایده یاده کوي وإذ قلنا او کله چې ووایي موږ نو الله خو یو دی او د یو دپاره خو بیا داسې ویله کېدی به وإذ قلتو او کله چې ما ووایي د ضمیر د جمع ولې دی نو دا دپاره د تعظیم دی منګه موږ چې هم چا سره ګوره خبرې کوو او خطاب ورته کوو نو کله مشر ته عالم ته عزتمن او قدرمن سړي سره چې خبرې کوو تاسو څنګه یې تاسو پرون راغلي وئ یو کس دی نو دا عزت دی نو د دې دا مطلب دی چې وإذ قلنا چې الهه ډېر دي نه نه الله یو دی حقیقي معبود او اله هغه یو دی خو دا جمع دا دپاره د تعظیم او د عزت او منګه ووایي یو فایده د بله ذکر کړم هغه دا او انسان سره دا مزه نه کوي لکه وترېږې که نه یاره موږ داسې پرون چکر ولګو موږ که ته جمع یادې خو صحیح شوه یعنې زه ومه ملګري را سره وو خپلوان را سره وو بچي را سره خو موږ دې ځان یادوي یوازې ښه ورسره ښکاري عاجزي کوه یو سړی تا سره خبرې کوي مه کوه که نه موږ مه خفه کوه نه د دې په ځای کې ته ما ووې زه ووې نو دا به ډېر مناسب وي د انسان د دې کمزوري حالاتو سره او تاسو ونه ولیدو چې انسان په څومره مرحلو تېر شوی دی واورېدو که نه د آدم علیه السلام مراحل مې ورته ذکر کړو د پیدایش د عامو انسانانو مې ورته ذکر کړو دې نه بعد ورڅه منګه کوو منګه به طور د جمع که وویلی شي هسه خبره نه ده لکه زه کله هسې ښه مثال دی زه اکثر دا یم زه موږ درس کې دې ته رسېدلي نو د موږ نه مراد څوک دي موږ د کوم ټولګی چې جومات کې ناست دی موږ آخري خبره دا بیان کړې وه یعنې موږ ټولو دا خبره بیان کړې ده اورېدلې ده یو جماعت دی زموږ خو چې سړی ځان دپاره صرف لګیایي نو ښه نه ده ښه نه ده والله الله دی الله سره تکبر او لویي هر څه مزه کوي الله آدم علیه السلام په باره کې ملایکو ته ووایي دته سجده ولګوئ اسجودو دا فایده یاده کوي او دا به مول پرې راوړئ دلته د سجدې درې معنی کېدی شي یو دا چې سجده ورته ولګوئ چې هغه سجده به الله ته وي او دا به د عبادت سجده وي خو په طرف د آدم علیه السلام سجده ولګوئ دا به د الله دپاره دا به عبادت په طرف د آدم علیه السلام لکه څنګه چې موږ قبلې ته مخ کوو کعبې ته مخ کوو نو موږ خو سجده کعبې ته خو نه لګوو سجده موږ الله ته لګوو
دویم دی کې احتمال دا دی چې دا سجده د عبادت نه وه، دا د عزت او د احترام او د تعظیم سجده وه، او دا په پخوانو امتونو کې وه. دا په پخوانو امتونو کې وه. زموږ امت کې منسوخ شوه. د احترام د لاسه ته چاته سجده نشي لګولی. یوسف علیه السلام قصه تاسو ته نه معلومه؟ هارون یې چې رالو سجده کې ورته پرېوتلو، دا خو عبادت خو یې ولې نه کوو، تعظیم او عزت قدر او احترام. دا په پخوانو امتونو کې وه، زموږ امت کې نشته. حدیث کې راځي که نه؟ امام احمد راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم که ما چېرته چاته امر کولی چې د الله نه علاوه بل چاته سجده ولګوئ، نو ما به زنانو ته امر کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ. نو دا نشته الحمدلله زموږ په شریعت کې. درېیمه معنی احتمال پکې شته، وایي دلته د سجدې نه مراد ټیټېدل دي، تندې په ځمکه لګول نه دي. صرف څه دي؟ ټیټېدل دي، تندې په ځمکه لګول نه دي. سجده په عربۍ کې ټیټېدو ته وایي. نو دا وایي هم د احترام د لاسه او تعظیم د لاسه کیدای شي، خو دا داسې بعیده ورته کېده. او دا الحمدلله زموږ په امت کې د هغوی لپاره دا مسله نشته. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ته پوښتنه کوي، یا رسول الله یو سړی چا سره میلاو شي اینحني له ټیټېږي به؟ هغه ورته نه. سبحان الله، دا دین د عزت دین دی. دې دین کې زما دې خبرې ته د زړه غوږ کولاو کوي، په دې دین کې الله رب العزت بنده د بندګۍ نه آزاد کړی دی. په دې دین کې الله بنده د بندګۍ نه آزاد کړی دی. دومره چې آزاد کړی دی د بندګۍ نه چې ټیټېږي به ورته نه. بس دغه خلکو دا طریقه غیر شرعي ده چې کله چا سره ملاویږي دا سر داسې کوي. دا اصل کې د انګریزانو نه او کافرانو نه اخیستې شوې طریقه ده، سر چې داسې کوي، په سینې لاس راکړي سر داسې کوي، او بعد چې لاس ملاوي داسې کته شي. زموږ د خلکو شته موږ کې دا بعض رواجونه رسمونه اوس هم د هندوانو دي. هندوان کوم خیال کړی هغه ټیټېږي، په خپل لاس لګوي. بعضو ملکونو کې کافران داسې کوي چې په سینه لاس کې داسې چل کوي. بعض ښه پوره د رکوع په حالات کې شي. رب العالمین زموږ دپاره دا نه غواړي، وی اے بنده ما پیدا کړی، زما بندګي کوه، نور آزاد ګرځه، ته د بل چا بنده هو نه چې ټیټېږي ورته. څومره ښکلی دین دی، څومره مزېدار دین دی. خو چې نه یو سړی په دې دغه دی چې نه زه خو بندګي کوم د بندګانو، دا هغه اختیار دی، خو الله خو موږ آزاد کړي. نو زموږ په شریعت کې دا ټیټېده دا هم نشته الحمدلله. الله ملائکو ته وایي وی ټولو سجده ولګوله سوا د ابلیس نه. نو ابلیس څنګه ملائکو په ډله کې راغی؟ الله خو ما ملائکو ته ویلي دي. نو اصل کې خطاب ملائکو ته دی، او دی په دې ملائکو کې یو کس دی، نو دا کس هم په دغه خطاب کې دننه راغی. ورسېدی به که نه؟ کله داسې چې ته پوره ګډ جماعت ته خبره کوې، په دې جماعت کې یو کس بارایي دی، خو دی به کوم راغی که نه؟ مثال به درکړم چې ښه پوه شئ. یو کلی دی، یو علاقه ده، او دې کلي ته د بهر نه یو کس راغلی چې هغه د علاقې نه دی. دلته بادشاه ډېر وخت نه اوسي، او تا اعلان وکړو کلي کې، ای د دې کلي خلکو، ای د دې کلي خلکو، دا کار به کوئ دا به نه کوئ. دغه بارایي چې کوم دی دی ورسره پکې راغی که نه؟ حالانکې هغه دې ځای نه دی، خو خطاب ټولو ته، او هغه دوی سره اوسېدو. ابلیس دا فایده ورسره ده که ده ته ابلیس ولې ویل کېږي؟ دا د ابلاس نه اخیستی شوی دی، او ابلاس په عربۍ کې دا د خیر نه لرې کېدو ته وایي. او دا پیری دی، ګوره ابلیس پیری دی، او دی په پیریانو کې چې کوم شیطانان دي د هغوی مشر دی، مشر شیطان، د شیطانانو پلار. دې په اوله کې چې کله ملایک رالو د دې ځمکې نه دا پیریان وشړل که نه، دوی فساد کو، دی د دې ملایکو سره لاړ، ډېر وخت د هغوی سره پاتې شوی. نو چې الله ملایکو ته خطاب وکړي، دی پکې هم راغی. بعض علما وایي ده ته پکې خطاب ځان له هم شوی دی،
د خطاب کې دی ودنه سوره اعراف کې ورته الله دقه شان ویلي ما منعک ته څه شي منع کړی وي کله چې ما تا ته د سجدې ووایي نو دی پکې دی پکې دننه دی بیا دلته بعض خود ساخته خبرې د کوسلي چې عوامو کې مشهوري دي او عوامو کې هسې نه مشهوري اکثر یې د امیر صاحب نه اورېدلي یا یې د هغه مولوي صاحب نه اورېدلي چې د هغه سره پخپله د علم کوي او یا ابۍ دې الله وبخي هغې چې کله وده کوو نو دا قصې ورته بیان کړي دي ابۍ غریب هم چا نه اورېدلي دي اوس یې د خلکو ته بیانوي نو دې د شیطانانو شیطان چې دی د ملایکو استاذ ملائکه استاد څنګه استاد شو کوم ځای نه دا خبر راغلی کوم ځای کې ملائکه کوم ځای کې دی او استاد دې څنګه شو دی خو د هغو سره وروسته تللی دی بر اسمان ته نو استاد وروسته لاړ او شاګردان د مخکې نه بره وو او څو زره کاله یې دی اویا زره کاله که اویا زره دی اویا زره کاله وي د الله بندګي کړې دا حساب چا کړی دی دا به کوم حدیث کې راغلی دي نو قرآن کې شته نه حدیث کې شته ها دا بس خبره ده بعض اکثر دا وی که په علم باندې صرف کار کېدی بغیر د عمل نه دا خبره خو صحیح ده چې په علم باندې هغه ته کار نه کېږي چې څوک پرې پې عمل نه کړي دي پورې منو وی که په علم باندې صرف کار کېدی بې د عمل نه نو ابلیس وي د ملایکو د فرشتو استاذ و یو مخلوق کې دومره تکبر پروت دی دومره ضد او عناد دی استاذ د هغه چا دی چې هغوی د سره د الله نافرماني نه کوي دا خبره کوم ځای کې راغلې نو دا کتاب البطن دویم جلد کې راغلی دی دا کتاب ته معلوم دی کتاب البطن د خېټې کتاب دویم جلد 260 پاڼه ځان له زره پیدا کړي پای کې دا کیسې شتي الله وی وکانه من الکافرین نه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا واستکبر انکار وکړو تکبر وکړو خیالم دې د تکبر دی نقصان ته تکبر دې د کم ځای نه کم ځای ته ورسه ورسره دا مسله یاده کوي ابلیس ګوره ملایکو کې نه دی اگر که بعض علما وایي چې دی ملایکو کې وو خو دغه خبره داسې مضبوطه نه ده قرآن کې ښه واضح راغلي سوره کاف کې به راشي الا ابلیس کان من الجن سوا د ابلیس نه چې هغه سجده ونه لګوله الله هغه پیریانو کې و هغه په څه کې و پیریانو کې نو دوی دې پیریانو کې دی او ملایک د نور نه پیدا دي دا جدا دي دغه جدا دي ابلیس بیا شیطانانو کې مشهر دی د پیریانو چې کوم شیطانان دي د هغوی د مشر نوم څه دی ابلیس دی دته انکار وکړو تکبر وکړو تکبر وکړو حسد وکړو دکې تکبر هم دی دکې حسد هم دی او دواړه نه هغه ګناهونه دي که نه چې تبعي کوي د یو مخلوق نه په اسمانونو کې چې اولنۍ نافرماني د الله شوې ده هغه د تکبر او حسد دی په اسمانونو کې ابلیس د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسو او دې انسانانو کې چې بچا کې حسد دی او تکبر دی هغوی ته مو ګوره هغوی کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېږي بیا په ځمکه کې اولنی قتل هغه هم د حسد د لاسه شوی دی د آدم علیه السلام د زامنو منځ کې حسد دومره لویه بیماري ده نو د تکبر وکړو را به شي قرآن کې نور ځایونو کې تفصیل شتي انا خیر من وایي زه خو غوره یم خلقتني من نار وخلقته من طین زه دې د اور نه پیدا کړی یم او دی د خټې نه نو اور خو د خټې نه غوره اور خټې نه غوره دی اوس د الله د خبرې په مخکې قیاس کوي دی بیا باطل فاسد قیاس په دې قیاس کې هم دی جاهل دی چا ویلي دي چې اور د خټې نه غوره دی خاوره غوره ده د خټې نه ولې ځکه چې خاوره کې عاجزي ده په ځمکه پرته وي عاجزي پکې ده اوبه پکې روانې دي د اوبو لارې پکې شتې فصل پکې دی میوې ترې راوځي بغیر د دې نه د انسانانو د مخلوقاتو ژوند نه تېرېږي او اور کې تکبر دی سیزل کوي لوګې پکې دی بینی دی او فائدې په نسبت د خاورې لږه ده نو په دې قیاس کې ابلیس دی ابلیس خطا شوی دی
وی زه د نه غورم پس ته غورئ او ګوره تابعداري خو د الله دا ده که ته غوره مې خو تا ته امر کړی دی اگر که په دې کې په غلط توجیه ته غوره نو د ابا واستکبر د انکار وکړو تکبر وکړو وکانه من الکافرین الله وی وو دې د کافرانو نه یعنی دې د الله په علم کې وو د کافرانو یعنی دې د الله په علم کې وو د کافرانو نه الله ته د مخکې نه پته وه چې ابلیس یې دا څه دی دا کافر دی نو الله بیا مخکې ولې نه شړو چې د سر دې اسمان ته پرېښودی نه وي حجت پې قایمه بارک الله فیک او دا ما تاسو ته ویلي دا سوال ما نه یو پیر یو ملحد کړی څه خبرې اترې ما سره راغلي وي نو هغه ما ته دا ووایي وایي چې الله ته پته ده چې فلانی جنتي دی او فلانی جهنمي دی نو دا د هغه الفاظ والعیاذ بالله وي بیا الله ولې دا لوبه جوړه کړې ده او ډایرکټ دي جنتیان جنت ته بوځي او جهنمیان دي جهنم ته بوځي نو ما ورته په هغه ټیم ووایي نو که جهنم ته جهنمیان ډایرکټ بوځي نو هغه به وایي یا الله ولې نو خو الله ته پته دی چې دوی به داسې کارونه کوي چې د جهنم به حقدار کېږي خو ده خو لا لیدلي نه دي ګڼ او ده خو لا کړي نه دي نو الله پرېښودو چې دی وکړي نو اوس چې دی په آخرت کې جهنم ته ځي نو د خپل ځان معلوم دی د خپل ځان هغه معلوم دی نو ابلیس یې پرېښو پرېږدی چې دی دلته خو چې کله دی شړلی کېږي د څه خبرې د لاسه د خبره په خپله ویلي نو بیا به نه دې څه ویلی شي اعتراض کولی شي نه بل څوک اعتراض کولی شي وقلنا يا آدم أو أوي من آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وسيقتو ببستا بجنتك وكلا منها رغدا أو خراك ويداغينا فراخا حيث شئتما كم زيت وخيستا سدوانو ولا تقربا هذه الشجرة أو من يجديك قيدي ونتا فتكونا من الظالمين والشيبة سود ظالماننا دوس بالفزيلة بيانيه چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته او داغه بیبي ته ووایي چې تاسو ننوځئ څه ته ننوځئ جنت ته راجع خبره دا ده او تحقیقي کول دا دی تفصیل د نظم چې دا جنت هم دغه جنت دی کوم چې آخرت کې به ورکړی کېږي بعض خلک دا وایي دا بل جنت وقتي طور او ځکه ته وایي دی راویستی شو نه نه دا هم دغه جنت دی او په دې دلایل دی هغه به راشي په خپلو خپلو ځایونو کې نو الله دې جنت ته ننویستو نو که بیا څوک دا وایي دا څنګه د آخرت په جنت کې خو د هر څه اجازت دی او ده ته وویلی چې دې ونې ته مه نږدې کېږه او داسې او دغه ګوره دا جنت د الله دی دا مخلوق د الله دی دا هغه مرضي دی چې څه وایي سره وایي وڅه موږ په هر ځای کې اعتراضاتو ته خو نه یو چې چک چې وایو چې نه دلته ولیدي شي دلته ولیدي شي دلته ولیدي شي بس الله ورته وایي دې ونې ته مه نږدې کېږه او په دې کې د الله حکمتونه نو دې چې کله دی جنت ته نږدې کېدو یا د دننه کېدو نو یو قول دا دی چې بیبي حوا د دې جنت ته دننه کېدو نه مخکې پیدا شوې ده او دویم قول دا دی چې نه وروسته او حوا ولې وایي دې ته وایي لأنها خلقت من کائن حي ځکه چې دا د ژوندي مخلوق نه پیدا شوې ده هغه څوک دی آدم علیه السلام حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې د زنانو سره ګزاره کوي ځکه چې دوی د پختۍ نه پیدا دي نو دا کوږوالی به په دوی کې یي نو ته به ورسره ګزاره کوې که بلکل ورته غږ وږ نه کوې لکه یو نیم بلکل غږ نشي کولی نو بیا به دا کوږوالی ښه ډېرېږي او که ډېره سختي کې د حد نه به کې وړي نو دا پختۍ به ماته کې پختۍ ډېرېږي تاسو پختۍ لیدلي که نه کوږوالی یي پختۍ چې د چا نیغه کړې ده اوسه پورې د دنیا یو داسې طاقت وښایي چې دا پختۍ نیغه کې چې انسانانو د کمزورتیا ته وګوري چې نیغه یې ماتېږي که ډېره سختي سړی شروع کړي که نه زنانو سره د حد نه زیات
نو دا زنانه ښه بد اخلاقه شي او ښه بدتمیزه شي چې بلکل ورته څه نه وی نو دا کوږوالی خو پکې هسې هم دی دا کوږوالی ښه ډېرېږي نو ته په منځ کې ژوند تېرې نو ځکه دا بار بار زه دا وایم زه یوه کورنی ژوند دې لپاره هوښیار سړی پکار وي د هر څه ته سوچي ښځې ته بچو ته مور پلار ته دا یوازې په چغو چغارو نه کېږي او نه یوازې ټول عمر په خنداګانو باندې کېږي ته به حالاتو ته ګورې د هغې مطابق به کار کوې چې د ژوند دا ګاډی چې دی دا روان وي نو بیبي حوا ته حوا په دې ویلی کېږي الله وایي موږ آدم علیه السلام ته ووایي چې ته او ستا بیبي اوسېږئ په جنت کې او خورئ د هغې نه پراخه چې کوم ځای م خوښوي دغه یوې ونې ته به نه نږدې کېږئ زه هر شم د الله د دې امتحانونو نه الله دې څه م کولی شو چې دا ونه د سره ویې نه ونه مخامخ ورته کړه او بیا ورته په ګوتو م کړه دغه امتحان دغه شی دی لکه کله چې صحابه کرام حدیبیې په موقع باندې د احرام په حالات کې و که نه او په سفر باندې و خیمو کې و نو د ښکار د څاروي دومره ډېر شوي و روایت کې راځي چې د خیمه کې به راننوتو او په بل طرف به ووتو الله وی لاس په نه وړی احرام په حالات کې خو ته ښکار نشي کولی که نه و چې ښکار ته څنګه کښېنو الله ورته وایي لاس په نه وړی نو هغه قدرتي الله دومره ډېر کړو ولې یا الله هغه ځي کې الله ویلې را به شي لیعلم الله من یخافه بالغیب چې الله راښکاره کړي هغه څوک چې د الله نه په غیب ویرېږي هر وخت خو به ستا خوا کې پلار نه ولاړ چې تا به وایي استاد به نه ولاړ شیخ صاحب خو به هر وخت تا سره خوا کې نه وي چې تا له به ټک در کوي چې نه دا کوه دا مه کوه نه د الله نه به یریږي که څوک د خوا کې او که نه وي نو الله دې ځکه د صحابه کرامو د تربیت هم کوو بل د صحابه کرامو راښکاره کول نو هغه صحابه کرام وایي د الله نوم نه ځان شوي د څارویو په دې خیمو کې دننه تلو راتلو او د هغوی ورته ضرورت و وږي شوي وو په سفر و نو ته ښکار نشي کولی ځکه چې د احرام په حالات کې لکه اوس موږ ته وګوره د موبایلو کې الله رب العزت هر څه آسان کړي دي ټکنالوژي کوم ځای ته ورسېد یو بټن ته ووهه غلط څه پې هم کتی شي یو بټن ووهه ښه څه پې هم کتی شي نو داسې هم کیدی شو چې الله د سره د انسان له دا طاقت ورکړی نه وی چې دا غلط کارونه پکې کیدی خو نه داسې به وي چې زموږ د ایمانونو پکې پته ولګي نو الله رب العزت دا وړه دې له به داسې ورته نه دي ویلي چې مه یې خورئ ورنږدې کېږي به نه نو فایده یې ده که زه تاسو ته دا نه یم چې ګناه مه کوه ګناه ته به نږدې کېږي نه ولې یو سړی به وایي چې منه خو د کولو ده راغلې ده نږدې کېږه ولې مه هغه حدیث کې راځي که نه وایي چې د شپول خوا کې رسول وسلم وایي یو سړی پردي شپول ورغه یو علاقه ده ښه شنه علاقه ده هغې نه شپول تاو شوی دی او دې دا ګړي بیزي د دغه شپول سره تاوی را تاوی څه چل به وشي په دغه شپول به ورشي ته چې د ګناه سره خوا کې چکرې لګې را لګې یو ورځ به پکې واقع شي نو ښه دا رځي له سره مه ورشه له سره نږدې کېږم نو الله ورته وایي دې ونې ته به نه نږدې کېږي دا ونه څه وه الله ته پته ده په صحیح سند سره دې باره کې څه نه دي راغلي هغه علماو اجتهادات شتي اگر څوک بیان کړي څه خبره ده چا ویلي دي وي دا غنمو چا ویلي چې دا انګورو چا ویلي دي دا مڼه وه چا ویلي دي انځرو خو دا ټول لکه داسې اقوال دي چې دلایل پې نشتې نو حقیقت الله ته معلوم دی الله اعلم بحقیقتها اهمه خبره ده چې دا یو ونه وه اهمه خبره دا وه چې دا یو ونه وه الله ورته یې نږدې کېږي به نه او که نږدې شوئ فتکونا من الظالمین نو تاسو به شئ د ظالمانو نه ظالم اصل کې ظلم څه ته وایي تعدي ته د حد نه وړېدو ته وایي پولې نه وړېدو ته زیاتي کولو ته وایي نو تاسو بیا زیاتې وکړئ د ځان سره دا خبره یې ساتئ
چې الله دې ته د څه د کولو ویلي دي او د څه نه یې منع کړی دې کې چې د خلاف ورزي وکړه نو زیاتې دې د چا سره وکړو د ځان سره الله سره څوک زیاتې نشي کولی مخکې الله وی فأزلهما الشیطان عنها نو وښویول دواړه شیطان د دغې ونې د خوړلو د لاسه یا نو وښویول دواړو لره شیطان د هغې نه د دې جنت نه د دې جنت نه یې دواړه راوښویول د څه د لاسه راوښویول دې ونې ته نږدې کېدو د لاسه فأخرجهما مما كانا فيه بس راوی وستل دواړه د هغه نعمتونو نه چې و دوی په هغې کې الله اکبر دواړه د هغه نعمتونو نه راوویست ډېر تفصیل به مخکې راځي چې څنګه وسوسه ورته شیطان شروع کړه آدم ته او بیبي حوا ته سورة اعراف کې به راشي وقاسمهما قسم یې وکړ د شیطان ورته وی اني لکما لمن الناصحین زه ګورې ستاسو خیر خو زما پکې څه دي زما پکې څه دا اوس هم شیطان موږ ته ده کوي پیری یم او انسانان زما پکې څه دي خو ستاسو لپاره لېږم او دوه خبرې ورته وکړي وایي تاسو ته پته شته چې دې ونه کې څه دي دې ونې نه تاسو ولې منع شوي یئ وجه دا ده که تاسو دې ونې ته نږدې شئ او د دې نه هم خوراک وکړو نو تاسو به هم ملایک شئ بیا به د ملایکو سره اوسېږئ او که د دې نه تاسو خوراک وکړو نو د همیشه دپاره به په جنت کې پاتې شئ دې ته د هغوی سوچ لار جواب دا خو همیشه پاتې شي دا خبر انسان کې فطرتي دي دا بعض که ممکن دا خبرې شتي چېرې دا نعمت چې اوس کوم دی پرون ما بحث کوو چې دا اوس ما سره همیشه او دا به څو پورې او دا به څو پورې په دې خبرو کې راوستو او د الله نوم ورته یاد کړو په قسم کې به د الله نوم چې یاد کړو آدم علیه السلام پې یقین شو او بعضو اثارو کې داسې راځي وایي د شیطان په دې بیبي حوا باندې ډېر زور راوستی و او هغې به آدم علیه السلام ته بیا خبره وی کوله په دې طریقې سره هغه د خپل کوشش شروع کړه اوس هم د شیطان دغه طریقه ده بدله شوې نه ده که یو سړی کور کې دینداری خیال به تاسو کړی کورنۍ کې دینداری نو د پلار په طرف ولې شیطان راځي د ښځې په طرف د ورور په طرف د ملګرو په طرف دا خیر دی دیسي او زه خیر دی دیسي او نه نو ته او نه دیسي او نه دیسي چې په څه طریقه دی وښویېږي سورة اعراف کې دي که نه ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین تاسو پته شته الله ولې منع کړي چې همیشه دپاره پاتې نشئ دلته او ملایکو کې نشئ سورة طه کې راځي الله ویده وی د آدم علیه السلام ته دا وسوسه چې ورته وراچوله وی یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلی داسې باچایي درته ونه ښیم چې هغه نه ختمېدونکې باچایي ده دې ونې ته نږدې شئ چې د دې ونې نه دې خوراک وکړو نو بیا ته داسې باچا شوې او داسې باچایي الله درکړې چې هغه نه ختمېږي سبحان الله او په دې جنت کې نورې به څومره ونې وي وي که نه به وي او میوې به څومره وي خو زور دې طرف ته دی دا د شیطان کار دی اوس زموږ دپاره شریعت څلور بیبیانې حلال کړي دي یو سړی کولی شي طاقت اوسي خو نه زور شیطان دې طرف ته ورکوي چې هغه پردۍ سره تعلق هغه پردۍ چې کومه حرامه ده ستا دپاره هغې ته کته د حلالو پیسو ګټلو ډېرې لارې دي دی به وایي نه انټرنیټ کې چې دا طریقه راوتې ده سود یو طریقه به ذکر کوي د حرامو د دروغو او دوکو دغه طرف ته توجه نو خیر هغه پورې نښته الله وی فنسیه بس دغه ذکر آدم علیه السلام خبره ته یې راشوه ورغې په دې ونه باندې الله وی ولم نجد له عزما سورة طه چې د دې پخه اراده موږ نه وموندلې الله وی د دې دوه تفسیرونه زه به په خپل ذکر بیانوم یو تفسیر بعضو علماو دا کړی دی چې د دې پخه اراده د دې ونې ته نږدې کېدو نه خو انسان کمزوری دی یو وایي یعنې ځان یې ټینګ کړی و الله وی ځان یې مضبوط کړی و چې نه نږدې کېږي انسان
که سړی دلته دا وایي چې دا خطا څنګه آدم علیه السلام نه وشو خو انبیاو کې دی نبوت دی نه بعد هغه ته میلاو شوی دی او دا خطا ده هیر دی داسې ګناهونه د دوی نه دي د نیکانو خلکو موږ دا داسې ګناه ده لکه څنګه چې موږ کېږي الله وایي چې داسې پوخ یقین سره او ارادې داسې مضبوطه نه وه خو فنس یا د قضیې کې ته خبره څه شوه هغه هېره شوه بچې څنګه ورننوتو او دغه څنګه ورنږدې شو د ونې نه خوراک وکړو هغه اول دا چې کپړې مپړې بدنونه ښکاره شو اول پرې دوی خپل بدنونه ولیدو بیا په هغې باندې دا ونو دا پاڼې او دا هر څه پرېښودو دا خبرې به انشاءالله په خپل ذکر راشي دلته د هغې تفصیل نشو کولی وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او موږ وی کوشئ تاسو بعض تاسو به د بعضو دپاره دشمناني هسې دې خبرې ته هم خیال دی الله وی راویویستل دا دواړه د هغه نعمتونو نه چې وو پکې نو دې نه فایده یاده کوي چې کله یو سړی د الله ونه مني که نه نو د نعمتونو نه محرومه کېږي الله وی ما دوی ته وایي چې کوشئ د څه نه کوشئ جنت نه نو دا خو دوه دي الله به داسې ویلی وی وقلنا اهبطا تاسو دواړه کوشئ ښځه خاوند نو دې کې یو جوابداري چې ابلیس دی ابلیس ورسره هم راوشړو اگر که جنت کې دننه نه دی خو بره خو دی هغه ورسره بیا راوشړو چې کوشئ تاسو ټول او د یو بل دشمنان به د شیطانانو ایریانو او د انسانانو دشمني الله دا به همیشه او قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر یا دا چې الله وی آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته چې کوشئ تاسو یعنې انسانانو تاسو کوشئ او انسانان به د یو بل سره دشمنیانې کوي دا به وي ولکم فی الارض مستقر او تاسو لره به په ځمکه کې ځای د اوسېدو وي ومتاع الی حین او فایدې به یې تر یو وخت پورې مستقر ځای د اوسېدو دی بس ومتاع الی حین او فایدې دي انتفاع شتي خو د هغې خپله یو نیټه ده ځکه چې تاسو بیا د دغه کور نه روان یئ بل کور ته په دې ټکي پوه شوې ومتاع څه مطلب شو لږه سکه ده بیا به تیزې خو سکې نه خو موږ سم شی جوړ کړی موږ خو چې کوم نښتي وي چې دا سکه او سکنه داسې وي نو چې دا خوراک به یې څنګه وي نو دلته الله واضح وایي چې څه وخته پورې به یې بیا به ځئ داسې راځي بعضو تاریخونو کې الله اعلم وی آدم علیه السلام په هند کې هندوستان کې یو غر و پخوا دغه علاقې ته به هند وي په دې کې یو غر و هغې ته سرندیب ویلی کېږي یا یو علاقه وه چې هغې نوم سرندیب و هغې کې یو غر و هلته آدم علیه السلام راکوشی او بیبي حوا چې ده وي دا اوس چې دا کومه علاقه ده دا جده چې ورته وي دلته راکوشي الله اعلم الله اعلم د دې څه داسې مضبوط اگر سند نه ده معلوم خو دا خبره مشهوره ده بیا څه شي وي دا به انشاءالله سبا بیانو د 29 آیت نه به شروع کوو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد